علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم عکس په 1 منټ کې جوړ کړو بغیر له انټرنیټ نه. نو ملګرو په ویډیو باندې شروع کوم تر څو ویډیو غټه نشي. ملګرو تاسو ته به دغه شانتي دغه اپ انسټال کړئ د پلی سټور نه پیکس لاب. که ستاسو سره یې نو بیا ډېره ښه ده همدغه به راخلاص کړئ ملګرو. چې کله مو راخلاص کړئ ملګرو دلته تاسو ته دغه شانتي صفحه راځي ملګرو. دلته چې دی ملګرو تاسو اول دغه کوم خط چې دی دغه به پاس ډیلیټ علامه وښیي دا به ډیلیټ کړئ. بیا به راشئ ملګرو او دغه صفحې ته دې صفحې ته چې راغلی دلته به دغه پرام ګیلري چې دی دا ووهئ. دلته بیا ما تاسو ته ملګرو یو څو د جوکر عکسونه همدارنګه د لاکټ عکسونه درکړي په ټلیګرام چینل کې او همدارنګه په واتساپ چینل کې تاسو ترلاسه کولی شئ. او دغه زما د ټلیګرام چینل او د واتساپ چینل لینک به هم په لومړي کمنټ کې. نو ملګرو هغه عکسونه چې کله هغه ټلیګرام چینل یا هم د واتساپ چینل راکې بسل نو تاسو ګالري ته به راشئ. تاسو به ګالري ته لاړ شئ اول به لاکټ عکس راواخلئ ملګرو. چې کله تاسو ګالري ته لاړئ ملګرو دلته به تاسو اول چې دی ملګرو د لاکټ عکس راواخلئ یو دانه هر رقم لاکټ چې تاسو غواړئ هماغه لاکټ عکس راواخلئ لکه ما دا راواخیسته ملګرو. دلته بیا راشئ ملګرو په دغه علامه باندې کلیک کړئ. په دې چې کله کلیک کړئ دلته راشئ په امپورټ باندې کلیک کړئ. چې کله مو په امپورټ کلیک کړئ ملګرو را به شي دلته به یو جوکر علامه راواخلئ هر رقم جوکر چې هغه به تاسو راواخلئ. مثلا زه راځم دغه یو راخلم ملګرو. دلته ګورئ ملګرو دا سپین بیکګراوند لري را به شي بیکګراوند به یې کټ کړئ ملګرو. دلته به راشئ ملګرو په دغه اریز کالر باندې به کلیک کړئ. دا ګورئ ملګرو بیکګراوند یې ختم شو. اوس زه دا دلته ږدم ملګرو لږ یې کوچنی کوم. دا مو چې کله دلته کېښوده ملګرو اوس به راشئ بیا هماغه ګیلري ته به لاړ شئ ملګرو. چې کله ګیلري ته لاړئ ملګرو اوس به چې دی پاس هغه د سرچ تاج ورته راواخلئ ملګرو. بیا به په امپورټ کلیک کړئ دلته به راشئ هغه د سرچ تاج به ورته راواخلئ ملګرو. مثلا زه دغه یو راخلم دا به ښه کوچنی کړئ ملګرو. که چېرته دا نه لګوئ ملګرو څه پروا نه کوي خو دا هم لږ عکس ښایسته کوي ملګرو. دغلته به یې داسې ورته ولګوئ ملګرو. چې کله مو دا ولګوو ملګرو اوس به راشئ ملګرو دلته به راشئ دغه په دغه باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ په ټیکسټ باندې به کلیک کړئ ملګرو. چې کله مو په ټیکسټ باندې کلیک کوئ به ایډیټ کلیک کړئ. دلته لږ خط لیکل شوی هغه به ډیلیټ کړئ ملګرو. خط به لرې کړئ دلته به خپل نوم یا هم هغه ولیکئ. مثلا زه ورته لیکم عمر جان ورته لیکم ملګرو. عمر جان ورته په پښتو کې لیکم ملګرو. تاسو په انګلیسي هر رقم ته خط کې لیکلی شئ. بیا به راشئ په دا پاس اوکې باندې به کلیک کړئ. چې کله په اوکې کلیک کړئ ملګرو تیو خوا به لږ راشئ دلته پوینټ په نوم یو اپشن دی دغه به ووهئ ملګرو. په دې پوینټ نوم اپشن کې تاسو ته د هر ډیزاین درکړي چې هر رقم ته ډیزاین ستاسو خوښ وي هغه تاسو لګولی شئ ملګرو. مثلا زه دغه یو راخلمه چې کله مو دا راواخیسته دا اوس دغه خط راوړم دغه ځای ته. اوس راځم په دلته په کالر باندې کلیک کوم ملګرو. دغه کالر باندې کلیک کوم ملګرو په دغه یو باندې. چې کله مو په دې کلیک کړئ د کالر سپین کوم ملګرو. دا وګورئ ملګرو عمر جان. نو دغه وګورئ ملګرو دغه عکس جوړ کړو. اوس به راشئ پاس په دغه اپشن کلیک کړئ. دلته به په سیو از ایمیج باندې کلیک کړئ. چې کله مو په سیو از ایمیج کلیک کړم ملګرو دلته بیا تاسو چې دی ملګرو رانه سیو ټو ګالري باندې کلیک کړئ. ستاسو عکس به اتوماتیک ګالري ته ښکته شي ملګرو. نو ملګرو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ هم درسره کېږدئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نورو په الله سپارم د خدای په امان.